شاوخوا 20 کاله وړاندې د قومي سپینګري په توګه د دښمن په دسیسه کې ونیول شو. خو نن داسې مهال بیرته سپینه ږیره کلي ته راستون شو چې ډیری خواږه ملګري او د کورنۍ غړي یې مړه شوي. د ځوانو ملګرو ګیرې یې سپینې شوي او د کلي کور واړه ماشومان زلمیان دي. د افغانستان اسلامي امارت روانه اونۍ اعلان وکړ د قطر په منځګړیتوب له امریکا سره تر یو لړ بریالیو مذاکراتو وروسته په امریکا کې په عمري بند زنداني شوی مجاهد له بنده خوشی شوی او هیواد ته راګرځېدلی. بهرنیو چارو وزارت ویلي خان محمد نومی مجاهد د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې زنداني و او له امریکایي اتباعو سره تبادله شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالتونو ترمنځ د اوږدو او ګټورو مذاکراتو په پایله کې په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او خپل هیواد ته راولېږدول سو. خان محمد نږدې په 2006 میلادي کال کې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی و او امریکا ته تر لیږد او محاکمې وروسته زنداني شوی و. 50 کلن خان محمد په جلال آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو پر اډې د برید په طرحه کې د لاس لرلو په تور په ابدي بند محکوم شوی و. خو خپل خان محمد بیا وایي د تیرې ادارې او امریکایي ځواکونو له لوري په داسې حال کې ونیول شو چې ولسوالۍ ته یې د یو قومي مخور په توګه بلنه ورکړې وه. روکې راولېږله د ولسوالۍ ته کسانو د جوړې په خاطر باندې د هغې بیا بوتلم داسې چې ته ولایت کې تا سره څوک ګوري په لار کې دا خلک کېنولي وو ټانګونه او موټرې ډېرې وې اصل د په لار کې ښکته کړم موټر ولسوالۍ ته بوتلم او د ولسوالۍ نه جلال آباد ښار د فارمیډې سره نږدې دغلته یې ونیوم د افغانستان حکومت او د امریکې حکومت دواړو په شریکه بیا میدانیوي ته ویوړم څه وخت لپاره میدانیوي کې وم یو وړه کوټه وه هغې کې اپسوم د یوې هفتې دپاره هغې نه بیا په هلیکاپټر کې ویوړم باګرام میدان ته باګرام مابس ته تقریبا 8 میاشتې مې هلته تېرې کړې او د هغې نه بیا واشنګټن ډي سي ته ویوړم. په دې حساب باندې زه پوره معلومات لرم چې په دې باندې د امریکایانو 3 محکمو او د عمري قید فیصله کړې وه. د الله نظام خپل چلیږي هغه خپل دی خو د عوامو خلکو یا ما غوندې خلکو داسې فکر کې نه ګرځېده چې خان محمد به ژوندی راخلاص شي. د امریکا قانون کې داسې دی چې یو سړي ته 6 کراتې 7 کراتې 10 کراتې د عمر قید ورکوي بس ما ته د 2 وارې عمر قید راکړی و. خان محمد د بګرام له زندان تر خوشي کېدو شاوخوا په 12 زندانونو کې وخت تیر کړی او ږیره یې د زندان تیارو خونو سپینه کړې ده. هغې وخت موږ ډېر کوچني وو او د دې ځینه داخلیانو نیولی و د افغانستان هغه اجیر غلام پوځ شو هغوی نیولی او دې ځینه یې ولسوالۍ ته وړی و بیا د ولسوالۍ نه په ګاډۍ کې نیولی او د ننګرهار جلال آباد ښار مرکز فارمیډې ساحه کې امریکایان ورته ناست وو هغوی ته یې په لاس ورکړی و چې دا تقریبا د ورځې و غرمه مهال یې نیولی و بیا موږ تقریبا ماښام خبر شو چې دی خو امریکایانو ونیو بیا یو څه موده دلته او دې نه باګرام ته له باګرام نه وروسته بیا امریکا ته انتقال کړ. تقریبا د باګرام او دلته د ننګرهار چې ټول زه حساب کړم تقریبا 12 مابسونو کې به ما شپې کړي. په افغانستان کې ما سره د افغانستان ډېر بندیانو باګرام جیل کې و بیا په خصوصا امریکا کې ما سره د افغانستان څوک نه و. دویمه ورځ بعد بیا چاپه زموږ په کور باندې راغله ډېره غټه چاپه وه چې تیارې یې کېنولې او هیبت یې په موږ باندې جوړ کړه چې بیا دوی څه هم نه ویستل او ډېر په غټه د هغې باندې راغلی و نو د هغې نه وروسته دوی بیا باګرام ته ویوړو باګرام کې یو څه موده و هغې ځینې خوا ته ویوړو. خان محمد د زندان په موده کې د خپلې کورنۍ او د هیواد د وضعیت په اړه خبرېده خو د بشپړ حال زمینه نه وه ورته برابره شوې. خان محمد وایي د نیول کېدو پر مهال یې فکر نه کاوه چې نږدې 20 کاله به زندان کې پاتې کېږي خو تقدیر بل څه وکړل. یاره زما د اول نه داسې فکر و چې دا خلک به ما 1 میاشت یا 2 میاشتې بندي کړي ما ته خپل ځان بې ګناه ښکاره کېده
د اول نه احساس ما سره داسې و چې تقریبا 2 میاشتو 3 میاشتو نه وروسته به زه لاړ شم. د ده په احوال چې کله مونږ پیدو نو د هغه ملک نه د واشنګټن نه د ټلیفوني تماس کولی شو، که لمبر به زما ورسره و که ستا به ورسره، خو بیرته د سره چا تماس نه شو کولی. ده بیا خپلې کورنۍ ته، ما ته، تا ته د دې ټلیفون د لارې خبر راکاوه، خو داسې نه و چې ده ته هره ورځ دا ټلیفون ملاوېده. په 2 میاشتو کې ده ته نوبت ورته او نوبت د 20 منټه و. خو په زړه پورې دا ده چې پر خان محمد د عمري بند تر محکومېدو وروسته هم باور درلود چې یوه ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. یاره دا خبره ورته رښتیا وکړم، ما سره په هر وخت کې د اول وخت نه دا وخت فکر و چې زه به انشاءالله افغانستان ته ځم. خان محمد د اسلامي امارت له لورې د هغې تبادلې په اړه خوښ دی. وایي له مذاکراتو یې ډېر معلومات نه لرل، خو باور یې و چې یوه ورځ به له زندان څخه وځي. د اسلامي امارت د منډو ترو تکلیفونو نه ډېر زیات خوشحاله شوم او دوی چې کوم استقبالات کړي زما دپاره په دې نو د حد نه زیات خوشحاله شوم. دا دوی ماري خوشحالي وه زما. او د هغې نه وروسته هم چې اوس اسلامي امارت مشران او کشران راځي زما پوښتنه کوي، ډېر زیات خوشحاله یم ته او ډېره زیاته مننه ترې کوم. خان محمد کلونه وروسته داسې مهال کلي او کور ته راستون شوی چې په وینا یې د کورنۍ ځینې غړي یې په حق رسېدلي او د لیدلي ماشومان زلمیان شوي وو. بس کورنۍ کې مې یو څه تغییر راغلی و چې یو څه کسان ما د فامیل نه مړه شوي په حق رسېدلي دي او یو څه فامیل بچیان مې ټول ماشومان و هغه اوس زلمیان شوي، ټول غټان شوي. ډېر فرق پکې راغلی و. اوس مې انشاءالله د خدای رحم دی، الحمدلله نسیان هم پیدا شوي او بچیانو مې ټولو ودونه کړي دي او ټولو خپل کورونه دي. زه خو خپله د کورنۍ مشر زوی زه وم او د مور هم ژوندی وه او یو 2 خویندې مې چې بیا زموږ نیا د زړه د تکلیف نه هغه هم وفات شوه. همدارنګه زموږ یو ترور هم وفات شوه. نو موږ هغې وخت 10 نفر غړي وو د کورنۍ. کلیوال او د هغه د کورنۍ غړي د اسلامي امارت له لوري د خان محمد د خوشي کولو په اړه له پرله پسې نه ستړي کېدونکو هڅو خوښ دي. وایي خان محمد د دوی کلي کور او ولس ته یوه بېسارې ډالۍ ده. پرون رسه چې لیدلی یم د ډېر د احساس نه خبرې هم نشو کولی. پرون که موږ څه خبرې کړي هم داسې هغه ځان ته پوه شوي نه یو د خپلو احساساتو له وجې نه. خو بس د شکر سجده م لومړی لګولې د ده په لیدو باندې او حتما کور کې چې سرپرستي او هغه ټول بوج په هماغه باندې مشرانو نه بیا هم مننه کوو چې موږ دغه غم یې سوچ ختم کړه. دا ځکه چې هر وخت دپاره به کله اړیکه کېدله، یو تماس به کېدلو، یو خط به راتللو، نو موږ په هغې باندې حتما دردېدلو. اسلامي امارت او امیر المؤمنین پیدا وکړي چې دغسې بندیان د خارجیانو په تبادله او په هر حساب چې د خپل ملک ته راولي. مننه کوو د اسلامي امارت. نو الله دې د اسلامي امارت سره ښه وکړي او خلک ټول ترې خوشحاله دي. د دې منطقې خلک ډېر خوشحاله چې اسلامي امارت دومره مېړانه او تکلیف یې وویستو، نو بېدرکه خلک خوشحاله دي. جهادي مخینه یې آن د روسانو دورې ته ورګرځي او د خان محمد په وینا شاوخوا 10 کلن و چې د جهاد ګرم سنګر ته لاړ. 10 کلن یا 11 کلن وم چې جهاد په دوره کې جهاد دورې ته ورغلم. تر د جهاد د پای پورې مې جهاد کړ. د جهادي دور مې زما ورور شهید ولایت خان قومندان و، زه د هماغه سره وم چې تر په حساب باندې هغه چې شهید شو د هغه په ځای ما وظیفه کوله. والله د جهاد ټولې دورې راته په ذهن کې راځي او د جهاد ټولې ستړې او ستومانۍ او تکلیفونه او شرایط ټول په ذهن کې دي. د روسانو سره په دې ځای کې جنګېدلی دی، په دې وړاندې ځای کې سرک مونږ ورته وایو اپلو. روسانو ته میانونه ایښي دي، ټانګونه یې لوځولي، نور ضربې روسانو ته رسولي دي. نو دا په دې خپل لیاقت باندې قومندان شوی دی. کنې هر سړی قومندان کېدی نه شي او نه هر سړی خان محمد کېدی شي. له امریکایي زندان څخه پر ابدي زندان د یو محکوم زنداني خان محمد راخوشي کېدل
د دې شاهدي ورکوي چې اسلامي امارت نه یوازې په هیواد کې د وګړو امنیت او خوندیتوب ته ژمن دی، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې هم پر هر افغان وګړي پام دی او د دې له برم ډک هیواد هر اوسیدونکي ته د هغوی د حقونو د رسیدو الهام وربخي. جهان و بند کړي زورور دور کې یوسف و ما جهان و بند کړي